یو بزرگ دی زبا ولا ډیر تلم هغه بچا پسې مونږ نه کولو ما ورته وی چې جی دا څه چل دی ما پسې یو دو مونږ کړی دو مازیګرا مونږ زما جمعات ته براغې نو مونږ نه ډیر لوی عالم ډیر می تنگ کو چې تنگ می کو نو کوټه ته نه استم او راته وی چې پرې دې مینا صدر توخه مالنا جی زه یریګم واسه حل راته وای وی پوی خوې کنه مولا یار صدر ته معلوم دي د ملک در ته معلوم دي خلق در ته معلوم دي عقیده در ته معلومی دي مالاوج ویل منز بنی آدم سره په صف کې کیږي او بنی آدم پسیم کیږي دا ټیک ده مالاوج وېزه چې جمعه تلار شم خو نه را سره صف کې بنی آدم ولاړی او نه مخ کې بنی آدم ولاړی او کوي زما د مخ ته لاس کوي درته وخیموس مال نه جي اړه کې مې خیال وکم مالمان او سبلا جوړ نه کی هغه خلق لاړ مولانا ثنا الله پانی پتی رحمت الله علیه لیکلی دي د یمحو الله ما یشاء په زمن کې قران کې آیات راځي یمحو الله الله چې وغواړي نو د چالي کله تقدیر محو کی د مجدد الفسانی رحمت الله علیه د زامنو یو استاد مولانا طاهر نامه و تفسیر مظهری کې دا ځای وګورئ مجدد الفسانی رحمت الله علیه په مراقبه کې ناستو په لوح محفوظ نظر پریوت الته چې ولید نو دا د زامنو استاد چې مولانا طاهر دا شقی لیکل شوی شقی مانا بدبخت ازلی بدبخت مجدد الفزانی رحمت الله علیه ډیر خپش چې دا سړی زما د زامنو استاد دی او دا خو ډیره بده خبره ده ډیر لوی عالم دی مجدد الفزانی رحمت الله علیه فرمایي چې ما تر آیات شو چې د نیکانو د مسلمانانو په دعا باندې تقدیر امرت کیږي نو ما دعاګانې شروع کړ لکه دا ډاکټر اقبال شعر دی چې نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر د مرد مومن نگاہ چی نو پاغي تقدیرم بدل شي دعاګانې مې شروع کړې یو میاشت مې الله تزاری وکړه چې خدای دا مولانا طاهر باندې رحم وکړه چې میاش پس می بیا مراقبه وکړه او په لوح محفوظ می نظر پریوتو نو مولانا طاهر می ولیدو چې د شقی په ځای سعید لیکل شوی یعنی د بدبخت په ځای نیکبخت لیکل هغه خلق عنقاش اوس الدنیا جیفه وطالبها کلاب دنیا یو مردار ده او طلب کون کی سپی دی اوس چونکه ټول اهلی دنیا شو نو چې ټول اهلی دنیا شو نو مولانا روم په یو غاټ بم غرزول چې اهل دنیا چون سگے دیوانہ ان اهل دنیا چون سگے دیوانہ ان گوش شو ازی چو بس بیگان ان تیرا جمعہ باندے یو طالب مانا تپوسو کو چه دے الحمدو کے خطا تیرا مدہ تیرا کڑا یو دا خبر پکی پاتے دا چې ټول قرآن کې سور لسورت دی ټول قرآن کې څومره سورت دی څو دي څومره دی لکه نه د دین واورې ده قدر ته معلوم دي عزیزانو ټول قرآن کې دا وشماري یو سل سورلس خو ما ویلې یا دوی ویلې دا وشماري و افسوس بدای چې تاسو ته معلوم نه دی وجه یعنی وجه صدا وجه دادا چې
دی کتاب سره مینا نشتا همیشه د پاره د هغه کتاب خط و خال خلق یادئی چې کوم کتاب سره د سړی مینا نو دی کتاب سره محبت نشته نو دی وجنه دا پتم نشته چې دی کې څو صورت یا دی صورت تداولی وای دی صورت تداولی وای دی صورت تداولی وای دی صورت تداولی مجنون ته چاوي چې دا څه کتاب دی چار وخت د لاس کې نیولې یو ګوري چې ګورو دی سر دی په ور ټټ کړي یو دا کتاب مطالعه کې هغه ورته وی چې د یار د خط او خال نخې پکې وي چې د یار د خط او خال نخې پکې وي زوړن سر په مطالعه د کتاب خوښیم کم کتاب کی چې د یار د خط او خال نخې وي هغه نه زیات خون په بل مطالعه کې دی چرته نو دی کتاب کې زما د یار د خط او خال نخې قرآن کریم کې د الله د جمال او د الله د جلال او د الله د شفقت او داغه د رحم او داغه د کرم نخي نو عزیزانو دا زتا است ایمانی وایم چې ما کومه زمانہ کې د قرآن ترجمه بچ پڑھاولا نو ما دا څومره تفاسیر چې مشهور دي دې کې یو داسې نو چې ما به په نکاتو نور ستاسو دوا برکت ته زما حافظم خدا ما چې صد نظر اوتی دي نور ته یادم دي دا زه چې څومره تقریرونه 15 کال وشو ما 15 منټ هم چره تقریر ته سوچ نه دی کړی 15 منټ نو عزیزانو داسې لفظ نشتا او داسې مشکل نشته چې ما دا غي ته پکې ځان رسول نه دی چې څومره زما وس کېده نو قران کریم د خدای د جمال او داغه د جلال او داغه د شان کلام دی او دا څومره سپکه خبره ده چې یو مسلمان ته دام نه ورزي چې زمونږ دی کتاب ته دا لفظ قرآن ولی وی دا لفظ قرآن ورته ولی وی دا کله نازل دی څومره موده کې نازل دی په دې پوین مونږ بلا پیا چولې دا خو پوی دی او کنه پوی دی کجوندی نرانی دی کیږي او په مرګ رانی دی شیم بس خو الحمد قل هو په وایو نور وایو چې بیخته اور پسې وځي چې ارڅ ور سره کی نو عزیزانو د دې کتاب متعلق یو خاص درد زړه کې پیدا کول پکار ځکه چې بل سشتنا ا طالب بناستی چرتا عزیزانو ما چې دې صورت ته سورته فاتحه وایي علامه قرطبی لیکلی دي چې د قران د هر یو صورت څه خاصیت بعضی صورتونه داسې دي چې التا تسمیه د کل شی په اسم د جز باندې لکه دې پسې صورت ته سورته بقره وایي نو سورته بقره ورته ځکه وایي چې هغه کې مخکې د موسی علی السلام د غوا ذکر دی او بقره عربي کې غوا ته وایي نو ټول صورت چې ده په یو جز مسمى شوی دې صورت ته سورۃ الفاتحه وایي علامه قرطبی وایي چې د فاتحه وجه دادا چې یا خود دې ته فاتحه ځکوي چې په دې افتتاح د منځ کیږي منځ چې ده هغه په دې صورت باندې شروع کیږي نو افتتاح شروع د شي ته وایي په دې صورت منځ شروع کیږي د دې وجه نه دې صورت ته سورۃ الفاتحه وایي یا دا وجه ده یا دا وجه ده چې په دې صورت باندې افتتاح د قران کیږي د قران شروع چې دنو هغه په دې صورت باندې کیږي
اوس که یو بل خلجان دی په دماغو کې راغی چې دا صورت باندې افتتاح د قرآن په دنیا کې کیږي، دیو جن ورته سورۃ فاتحه وایي، که اسمانونو کې په دې صورت باندې افتتاح د قرآن شوی و دې ته لږ وخت کېږي. عزیزانو د قرآن کریم دو قسمه ترتیب دی. یو هغه ترتیب دی د قرآن چې په لوح محفوظ باندې لیکل شوی، او یو هغه ترتیب د قرآن د نزول دی. نزول د قرآن چې کوم دی هغه مختلف شوی دی، کلمه کلمه، آیات آیات، سورت سورت وغیرہ وغیرہ. دا په 23 کاله کې نازل شوی دی. 23 کاله کې په لوح محفوظ باندې دا قرآن کمپلیټ لیکل شوی. اوس دا موجوده ترتیب د قرآن چې دی دا هغه ترتیب دی چې کوم ترتیب باندې دا قرآن په لوح محفوظ لیکل شوی. په دې اوس دا طالبان حضرات علما پوهیږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تب څو وخت کې آیات راغې نو التبه حکم کو صحابه ہوتا چې دا آیات پلانی ځای کې کېدی، دا پلانی صورت سره کېدی، دا کلمه پلانی ځای سره کېدی. بیا دا قرآن چې دی دا په 3 قسمه سیزونو باندې لیکل شوی. یو د اوسای په سرمنه باندې، یو د قجورو په پانو باندې، یو د اوخ په دې کوب کې یو پلن اډو کې په هغه باندې قرآن کریم بچ نازلې ده. نو هغه زمانہ کې کاغذ وغیرہ خو نو په دې 3 قسمه سيزونو باندې د قرآن د الفاظو کتابت وکړه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بعد چې څو وخت کې د قرآن لا د کتاب شکل ورکړی کېده د صدیق اکبر په زمانہ کې، نو دا په هغه ترتیب باندې ورکړل شوی دی چې کوم ترتیب په لوح محفوظ لیکل. اوس تاسو به دا وایئ چې دغه وخت کې لوح محفوظ چاته ښکارېده. عزیزانو اوس خو دې زمانہ کې اډو دا خبره په کار ځکه نه ده چې دې وخت کې لوح محفوظ او سدرۃ المنتهى چاته ښکاري. ځکه خو لغوندې یو 2 بڑی سی پیدا کاو پراپیګانډا بدیو کېو ته چرته یو ګوټ کې کېنا دا سه پراپیګانډا بدیو شي چې په ژوندینه باندې پارشه الله کې کې نه. نو دی وخت کې خوړو تعجب خبره ده نه، او دا اورېدو درته نو هم ز خپل لیدو خبرم درته کوم چې زه یو بزرگ تا ورغلی ومه نو مونږ ناستو هغه لږ لیټ راووتو د کوټې نه. ما ورته ویل چې حضرت مونږ خو ډېر وخت تېر کو. ما ته وی چې زه لږ مصروف وم، خدای سره مې په ټلیفون خبرې کولې. ما ته ویلي سړی اوس هم ژوندی دی، ډېر مریدان دي، بزرگ دی. نو نن سبا بزرګي څه دی؟ یو ښځې ته چا وویل د ګډا چل درځي؟ وی خورې ګډا څه ته وایي؟ خو ځان خوځولو ته وایي. نو ځان خوځوه به دغې ته ګډا وایي. اوس خو زبرګان ډېر زیات دي، خو هغه زبرګان لاړه چې هغه په حقیقي معنو کې به لوح محفوظ لیده، په اصلي معنو کې. رحمان بابا 3.5 کاله وشو. هغه وایي خدایه څه شو؟ هغه ما لیدلي خلق. خدایه څه شو؟ هغه ما لیدلی خلق، په ظاهر په باطن ښکلي ښکلي خلق. اوس ټول دا مونږ او تاسو غوندې کوڅه ډب پاتې یو. هو که